جاوید پیزا او ناز اقبال په طلاق پښیمانه دي. سلامونه او احترامات مو ومنئ. تېره شپه د پښتو ژبې وتلی سندرغاړي ناز اقبال له خپل افغان خاوند جاوید پیزا څخه د کورني تاوتریخوالي له کبله طلاق واخیست او خاوند یې هم طلاق ومانه، خو نن یو ځل بیا دواړه په خپله پرېکړه باندې پښیمانه شوي او وایي چې په خپلو کې به د ګډ ژوند کولو پرېکړه بیرته د مذهبي احکامو له مخې کوي. په ټولنیزو رسنیو د ناز اقبال او د هغې د خاوند جاوید پیزا ترمنځ د طلاق ویډیو د خپرېدا وروسته دواړو پرېکړه کړې چې په خپلو کې به بیرته د ګډ ژوند کولو پرېکړه د مذهبي احکامو له مخې کوي. په خپره شوې ویډیو کې ښکارېدل چې ناز اقبال له خپل خاوند جاوید پیزا څخه غواړي زه ناز اقبال په خپل هوش او حواس کې په خپله د جاوید پیزا نه طلاق اخلم، زما نور د ده سره ژوند نه تېرېږي. جاوید پیزا هم په ځواب کې 3 ځلې خپلې مېرمنې ته د هغې په خوښه د طلاق ورکولو نوم تکرار کړ او طلاق یې ورکړ. د طلاق ویډیو د خپرېدا وروسته ناز اقبال او جاوید پیزا د امریکا غږ ډیوي راډیو ته ویلي چې دوی په خپله پرېکړه پښیمانه دي. دواړه وایي په ژوند کې له موږه یوه ستره تېروتنه شوې ده او په جذباتو کې دغه پرېکړه کړې ده ځکه دواړه ماشومان لري او نه غواړي چې د ماشومانو ژوند په دې پرېکړه تریخ شي. د اسلامي قانون له مخې هم یو مسلمان خپلې ښځې ته د 3 طلاقو ورکولو اجازه لري چې د طلاق توره 3 ځله پکې تکرار کړي. دوی هم په دې ډول سره له یو بله جلا شوي دي. نازیه او جاوید پیزا وایي چې له دغې تېروتنې وروسته یې له دیني عالمانو هم پوښتنه کړې چې بېلابېلو عالمانو ورته د حل لاره چاره ښودلې ده. د نازیه او جاوید پر وینا ځینو دیني عالمانو ورته ویلي دي چې په اسلام کې په یو وار 3 طلاقه یوازې یو طلاق حسابېږي او څوک وایي چې 3 طلاقه هم 3 حسابېږي، خو هغوی وایي د مشهورو عالمانو څخه به په دې هکله فتوا ترلاسه کوي او څه چې د اسلام حکم وي هغې ته به دواړه غاړه ږدي. په ویډیو کې د ناز اقبال له څېرې ښکارېدل چې د دوی دواړو ترمنځ طلاق د کورني تاوتریخوالي له امله رامنځته شوی دی. داسې هم ویل کېږي چې پاکستان کې د دواړو ترمنځ ځینې اختلافات هم رامنځته شوي وو چې وروسته د یوې جرګې له لارې حل شوي دي. څه وخت وړاندې ناز اقبال د خپلو اولادونو سره یو ځای د پلازمینې اسلام آباد څخه د لندن په لورې تللې او هلته له خپل خاوند او ماشومانو سره میشته شوې ده. د ناز اقبال خاوند په خټه افغان دی او هغه نه غوښتل چې ناز اقبال هم په پاکستان کې د غزله جاوید په برخه لیک اخته شي، نو له همدې امله یې لندن ته کډه کړې وه، خو اوس دواړو ستره تېروتنه کړې. ناز اقبال او جاوید پیزا اوس د طلاق ستونزې لپاره د امریکا غږ ډیوه راډیو خبریال فاروق پراق د دوی ترمنځ د درېمګړي په توګه ټاکلی دی تر څو د دغه مشکلاتو د هواري هڅه وکړي او یو ځل بیا سره ګډ ژوند پیل کړي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.